عزیز گلاپور را با مشکل پیدا کردیم که اید نگو دیگه بیادرکش از خودش هست میریم. البته ایره چند وقت پیش کلیپ کوتاهش گرفته بودیم و بسیار یک حالت خلاق شد. گلاپو گوره یو ساعت هم دیر کیگی چی مونگ دقیقه خار ستا پتا اخلو ده خلق سخه تا چی روی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شاید به چهره گلاپو جان شما آشنا باشین. مدت تقریبا 1.5 ماه قبل ما تصویرهای گلاپو را گرفته بودیم و کشواده کرده بودیم که انشالله ما یک کمک به تو میکنیم. البته خوراکش هم پیدا کردیم، این برادرکش است. بعد از گشتن این لباس گلاپو جان البته فعلا انتخاب کرده، شاید لباس های دیگه هم بگیره، به خوراکش هم میگیریم و برادرکش هم بعد از اینا را میگیریم و میریم به خانه شان. انشالله ما کوشش میکنیم برنامه های ما قسم است که اطفالی که کارهای شاقه میکنن روی جاده ها و مشکلات دارن ما اونا را سر سرک ها جمع کنیم. و یک تقریبا 2-3 هفته قبل در سر یک مین کنار جاده همشیره خدای گلاپو جان از دست داده است و مبادا کینا هم با نامو سرنوشت دچار شود. دستا خواه شو دستا ایده اوکی از دنه نزو بیا داخل ببین خپل خواه وایه دلتا ودرگه او سیش استاد شا کم یاو ده ده سفید ده سپین ده سپین ده څنګه مورخه خیر څنګه استا اقتصادي مشکلات وایا موري او دا گلاپو والی کار ته لګي په کور کې سو کسان یاست میرے د سکار کوي میرے نه زما هغه بوتل ټوله چې شي نه کېږي چې بس مجبوري باندې د حالت تللی چې څه هغه کار کوي څوک مجبوري د موږ هغه کور کې هم څه نه لرو کار نشته نور څوک دغه همدا کور همدغه د ټول کونه شیان د څوک غریبي دي کنه سبب دا مکتب ته ولې نه لګي د مجبوري دي کنه تاسو اولادونه دي دا سالور همدا سالور دي دوی الک او دوی جنې او غټ همدا ګلاپو هغه دا ګلاپو هغه دینه پسې د دا هغه دینه پسې مور شو هغه خوابې نوم دی هغه اوس مور شو دا سالون پاتې دا ګلاپوی مونته دغه حادثه ویل چې زمون خور په همدغه چسپکی ماین کې په همدغه چارایی کې بوتل او هغه شیان جمعو په همدغه ځای کې هغه شو هغه ته تللی چې بوتل ټوله یې چې هلته لګېدلې وه هغه ماشو زما لور مورې هغه حادثه څنګه و چې ستا لور هغه شو هغه هلته تللی و چې هغه اختر باندې تللی و چې موږ وایو چې کباب ټولو چې چاپال باندې اخلو هلته مړ شو بیا لګېدلې و چې مړ شو هغه اختر ورځ بیا تاسو څنګه خبر شو دا زما لور راغلی چې د مورې هغه خور مې مړه شو بابونه هغه چاودنې کړې ستا خور یادېږي اول مې یادېږي او ستا پسې چې ستا په یاد راشي بیا ژاړې پسې ډېر کلک
ډیر جاری کلی کړی ډیر ګلاپو دا هغه ستا خور هم ملګری و مور بیا دغه حادثه هم وشو او ستا اقتصادي وضعیت هم داسې دغسې غوندې ده ولې بیا د خپل زامن لګی څه به کړو مجبوري دي که نه غریبي ده چې ډوډۍ نه پیدا کړي که څه وکړو که څوک پیدا شي چې تا ګلاپو په مکتب شامل وکړي او د دې ټول مصارف وړي کړي ستا نظر څنګه ده خود ولې چې موږ بیا خپل هغه ته پلاستیکونو ته خو نه لګي نه نور چې ګزاره وشو چې موږ څه وکړو چې دلته په یو ورځ کې بیا څومره د ګټې پیدا کوي سل بیا اقتصادي مشکلات حلیږي لږ کېږي چې پوره به شي چې څه وکړو بیا مورې دا 2 زړه ده دوی 100 روپۍ او دا 100 روپۍ او دا 100 روپۍ په یو ورځ کې هغه کوي که نه دا چې 500 ونیسو په یو ورځ د دې پیداوار همدغه پیسې 3 میاشت لپاره کافي ده صحیح ده خو دا پیسې واخلې دا انشاءالله مونږ کوښښ کوو چې دا په مکتب کو هم دا او دا خو وړوکی ده انشاءالله دا هم چې لوی شي په مکتب کې شي خو دوی ته نور پلاستیک لپاره بوتل هغه شیانو ته مه لېږه صحیح ده مورې دا تا ته درکوو هغه حساب یې کړه مورې دا ستا امانت ده مهرباني ولې ژاړې مورې چې اوس موږ د دا پیسې اوس مخ نه دلته موږ لاس نه راوړي غریبي دي موږ اوس مخې پیسې دومره نه دي راوړي چې اوس خب دوستان عزیز قسمی که شما دیدین متاسفانه تفلک‌ها بر روی جاده کار شاقه میکردن و یک خارک خدا نامینا از دست دادن در اثر مماین چسبکی که بوده بوتلا رو جمع میکرد و ما این مبلغ را فعلا به شکل ایمرجنسی گونه یا فوری به فامیل خانواده دادیم مواد غذایی به خودان بخرن و بعد انشالله اگر موافقت خالان باشه ما دختره که در شروع سال تعلیمی انشالله به یکی از مکاتب داخله میکنیم درس خدا بخونم جنان سمی جان تا بتونه در آینده انشالله مصدر خدمت شود در پاینده که غواړي سکاره وشه مرتب دکتر شي مرتب خب دغه کالی او دغه شاین خوښ شو انشالله کوشش میکنیم بتونیم که توقع کشان و همچنان وسایل رفاهی دیگر اگر به همکاری دوستا ما انشالله بشان آماده بسازیم باید سی الله گل گلزار بچه هر کدوم کامیاب کسی من نه مرجانی من نه